دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو نن در سره یو ډېر د خوندوره کیسه شریکوم. د دې نه مخکې چې زه تاسو سره دا کیسه شریکه کړم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو ټولو نه مخکې تاسو ته ورسي. دوستانو یو ګاګ لاړو دوکان ته او دوکاندار ته وویلې چې دا کیلې په څو دي. دوکاندار ورته وویلې چې په 14 روپۍ. بیا یې ورته وویلې چې مڼې یعنې سیو په څو دی. دوکاندار ورته وویلې چې په 12 روپۍ. په دې کې یو ښځه هم دوکان ته راننوته او دوکاندار ته وویلې چې کیلې په څو دي. دوکاندار ورته وویلې چې په 3 روپۍ. بیا یې ورته وویلې چې مڼې په څو دي. دوکاندار ورته وویلې چې په 2 روپۍ. وایي د ډومبي ګاګ دوکاندار ته ډېر په غوسې سره وکتل. دوکاندار ورته سترګه وواله، یعنې ورته وویلې په اشاره باندې چې ته څه مه وایه، یعنې غلی شه. خو چې کله دا ښځه لاړه په وتو کې دا دعا کوله چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی، په دې مړو باندې به زما بچي ماړه شي او یو ورځ به یې پرې تېره شي. وایي د دوکاندار دې سړي ته وویلې چې دا ښځه د 4 یتیمو بچو مور ده او دا د چا نه سوال نه کوي. دا چې کله راشي ما ډېر کوشش وکړو دې له مې زکات ورکولو، خو دا وایي چې ماله به الله تعالی راکوي. چې دا کله راشي نو زه دې ته هر شی ارزان ولګوم او دا خوشحاله شي او د دې د وس مطابق دې له سودا ورکوم. وایي د ډومبي ګاګ د دوکاندار تندی خپل کو او وایي زما دې په خدای باندې قسمي چې دارنګې انسانان په دنیا کې ډېر کم دي او په سترګو کې اوښکې راغې. د دوکاندار ورته وویلې چې دا ښځه په هفته کې 2 ځل راځي او په هغه ورځ مې د پوره میاشتې نه زیاته دوکانداري کېږي. دې ګاګ ورته وویلې چې الله تعالی چاته د دې فایده ښیي نو هغه ستا په رنګې انسان دی او چې چا دارنګې فایدې لیدلې وي نو هغه بیا همدارنګې کوي او ډېر زیات خوشحاله شو او ورته وویلې چې الله دې تعالی د دې په ډبل درکړي. نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی ترې هم ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.